بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو قدرمندو محترمو کتونکو. نن په ښار پېښور کې یو داسې کس سره زه ستاسو ملاقات کوم چې هغه د تیرو دریو کالو راسې پروت دی، څه کار روزګار نشي کولی او د هغې وجه زه تاسو ته ووایم چې فقیر حسین نامه ده د هغوی او د رکشکې ډرایور او ځان سره سورلۍ کینولې وې او سورلۍ څوک وي زنانه وي او زنانو سره چیړ چاړ کولو. نو دوی چې کوم دی هغه هلکان منې کړه چې ورته ویل چې تاسو دوی سره چیړ چاړ مه کوئ. نو هغوی په هغه زنانو باندې تیزاب غورځول او په منځ کې چې کوم دی دوی د هغه زنانه بچ کولو کوشش کولو. هغه تیزاب د دوی په مخ باندې راغله، د هغې نه د دوی ټول مخ خراب شو، سترګې بینایي لاړه، نظر یې لاړه او د تیرو درې کالو راسې دوی ژوند کوي په یو ورکوټي شانپور کې د خپلو دریو بچو سره. کور والا د دوی اول نه وفات شوې وه. ډېر په سختو کې ژوند کوي. په ښار پېښور کې دغسې خلک موجود دي. موږ ته د دې پته نه وي چې دومره په سختو باندې څوک ژوند کوي. خو نن موږ هغوی له راغلي یو. موږ غواړو چې د سوشل میډیا د لارې دغه هڅه موږ وکړو چې د دوی اواز او د دوی دغه ژوند چې کوم دی خلکو ته وښایو چې د دوی څه مرسته امداد وشي. فقیر حسین چې کوم دی سره د بچو دا وخت د خپل کور مخې ته ولاړ دی. موږ له راغلي یو او دوی نه به د دې کیسه د دوی د خولې اورو. السلام علیکم فقیر ماما، اول راته دا ووایئ چې دا واقعه تاسو سره کله راپېښه شوه او څنګه چلودار سره راته ووایئ. دا 6 نومبر 2019 کې د صدر نما د شفی مارکیټ نه 2 زنانه کینولې. زه د حاجی کیم اډې په لاره روان وم. مانه د هلکان 3-4 ځله مخکې رستو شو. دي ما منې کړه، نه منې کېده. آیا د دې زنانو سره څه لانجه وه یا نه وه، دا خو به هغوی ته پته الله ته علم دی. خو د ګلبهار د تاڼې نه چې زه مخکې شوم په دقه دی کې دیدو سره بیا ما لږه دغو کړله. دوی ما نه واپس شو، بیا راپسې رالل. په ما باندې تیزاب یې رشتل، په جینکو باندې ماتې نه ګاډې کټ کړه چې مې کټ کړه تیزاب زما په مخ راله. هغې سره تاسو ته به ښکاري زما دا مخ ټول ډیمیج شوی دی دې خوا نه. دا سترګې زما دواړه، دا یو خو مکمل لا بنده او دا یو کلو کړې وه، دا صحیح ده. د دې یو اپریشن شوي دي، 2 پاتې دي. د دې سرجري شوې دا به ته ښکاري د دې ځای نه تر دې ځای پورې. دا غوښه دلته ودې اوچته کړې ده، دا لاسونه به تاسو ته ښکاري، دا د ما سوځېدلي، دا شاته ملا، دا ځای نه دا ټول سوځېدلي وو پکې. زه په سړک باندې پروت وم، زما په غاړه کې جامې نه وې، زه بالکل بربنډ وم. چې هسپتال ته یوړم د لیډي ریډینګ نه زه کمپلیکس ته شفټ کړم. هلته کې ما 1.5 میاشت تېره کړه. د ما 4 اپریشنې شوي دي. اوس 5م اپریشن به د ما د سرجري کېږي. د ما پاکستانیانو وروڼو خویندو ما سره ډېر امداد وکړه. په هغې د ما د نور ټول اپریشنونه وشو. اوس زما د یوې سترګې او د سرجري اپریشن پاتې دی. زه دا درخواست کوم خپلو پاکستانیانو وروڼو خویندو ته چې ما سره زما بچو سره دی چې دوی نه څه کېږي، ما سره دې امداد وکړي چې زه د دې سترګې اپریشن وکړم. سبا زه خپلو بچو له سیروړه ګټم، مزدوري کوم چې هغه دال ساګ زما د کور رواني. زه د کرۍ کور کې اوسېږم، نه زه کرۍ افورډ کولی شم، نه زه بل افورډ کولی شم. زما هېڅ ذریعه نشته د مزدورۍ یا د روزګار. زما دا 2 لوڼه دي، یو مې زوی دی د 7 کالو دی، هغه د مزدورۍ نه دی لا فی الحال. د بل درخواست د پاکستانیانو وروڼو خویندو نه کوم، دی له الله ډېر څه ورکړي. دي کې ډېر داسې خلک شته دي چې هغوی دپاره دا ډو څه پیسې نه دي. کماله چا یو مرله 2 مرلې ځای واخېسته، که زما دا سترګه ښه نه شي یا زه جوړ نه شم چې زما د بچو خپل چت وي چې لکه زما بچي سبا د چا د دغه غلامان ني چې څوک پته دا نه وي چې د دې کور وځي یا مونږ کاري نه شو افورډ کولی. چې در په در خو نه وي چې خپله ساسره خو وي. تاسو له الله ډېر څه درکړي. د پاکستان خلکو مونږ له الله هېڅ هم نه دي راکړي. الله دې په تاسو باندې نور رحم خپل کرم وکړي. الله دې نورې ډېرې درکړي تاسو له. که تاسو پکې مونږ سره لږ امداد وکړئ نو تاسو به کم نه شئ، یا به هم څه کم نه شي، یا به تاسو خراب نه شئ. خو دا ده چې مونږ به د دې مجبوریانو د دې دغه نه خلاص شو، ستاسو په امداد او ستاسو په ډونیشن او ستاسو په مرسته باندې. مدد کوونکی ذات الله تعالی دی. الله تعالی امتحان راولي. الله تعالی چې کوم دی اسانتیا هم پیدا کوي. په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې پښتانه چې کوم دی هغه ډېر دردمند دي، خوږمن دي، خوږېږي. کیدای شي چې د فقیر ماما زموږ پښتنو ته یا زموږ په چاپېرچل کې چې کوم شتمن خلک دي هغوی ته پته نه وي چې دغه رنګې خلک هم په پېښور کې ژوند کوي. دغه رنګې خلک چې کوم دي چې د هغوی حاجتونه دي هغه د هغې ته ډېر ضرورت دی د پیسو د لاس امداد. نو کیدای شي خلکو ته نه وي پته. نو د سوشل میډیا د لارې د دغه ویډیو د لارې مونږ چې کوم دی دغه پیغام تاسو ته در وړاندې کوو. فقیر ماما تاسو خپل د ټلیفون شمیره د خپل ټلیفون نمبر چې کوم دی هغه د خلکو سره شریک کړئ چې تاسو سره څوک رابطه کوي چې داسې ډېر خلک موجود دي چې
چې هغه خلکو سره مدد کول غواړي، تاسو سره رابطه کول غواړي، تاسو مدد کول غواړي، د خپل ټلیفون نمبر ورته ووایئ او بیا چې ایزی پیسه نمبر که ستاسو وي نو هغه هم ورته ووایئ. زما د موبایل نمبر 0314 99 42 495. زما ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر دی 0342 944 71 82. په دې باندې زما ایزی پیسہ اکاؤنٹ دی چې ما سره کوم وروڼه کوم خویندې یا کوم مشران یا د پیښور یا د پیښور نه بهر ملکونو کې کوم شتمن خلک دي امداد کوي نو په دغه نمبر دی ما سره دغو کې او دغه دواړه زما نمبر دي. زمونږ هېڅ اسره نشته، صرف د الله سره هم ده او په دقه یو ورکوټې کور دی کې پراتی په خپله زندګي تېرو د 3 کالو نه. زمونږ هېڅوک نشته، نه خپل نه پردی. د پاکستان خلک زما خپل دي، دا زما وطن دی. زه فخر کوم چې زه په داسې ملک کې اوسېږم چې په هغې کې داسې خلک دي چې هغه د غریبانانو مرسته کوي، د غریبانانو له لاس ورکوي، د ځمکې نه یې راوچتوي. الله دې تاسو له ډېره درکړي، الله هم شته که، الله هم کامیاب او کامران کا. سلام علیکم. ډیره مننه فقیر ماما. دغه نمبر یې تاسو ته وویلو، د ایزی پیسه نمبر یې وویلو. نو اول چې کوم دی ذمواري د حکومت جوړیږي چې دغه رنګې کیسز په ښار کې ولې کیږي، بیا په ښار پېښور کې چې د صوبې مرکز ګڼلی کیږي په هغې کې دغه رنګې کیسز ولې کیږي چې ایسډ یا تیزاب چې کوم دی په جینکو باندې ورچوي ورغورځوي او بیا دغه رنګې ژوندونه دغه رنګې کورونه هغې نه متاثره کیږي. نو اول خو اعلی چارواکو ته پکار دی چې دغه رنګې خلک راونیسي او د دې مخنیوی وشي. بیا چې کم متاثره خلک دي د ایسډ نه یا د تیزابو نه، نو باید چې حکومتي اعلی چارواکي چې کوم دي هغه د هغوی مرسته وکړي، د هغوی مدد وکړي، اپریشن وکړي چې څومره هم کیږي چې دوی فیسیلیټیټ کړي. شتمن خلک چې ګوري نو د الله د رضا دپاره او د خپل آخرت دپاره د دغه رنګې خلکو مدد تاسو کوئ. ډېره مننه.